الله فرمایي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. هغه خلق چې تکبر کوي په ځمکه کې، تکبر هغه څه ته ویلی شي؟ انسانان ځان نښکته ګڼل، همدغه رنګې حق نه قبلول، دا ټول په دې کې دا تکبر راځي. حدیث کې د هغې تفسیر دی، وایي سأصرف عن آیاتی، الله وایي زه بیا اړوم د دې نه، د قرآن نه اړول الله ته د خپل کتاب نه واړئ، ته مه خوشحالېږه، الله په عذاب کې را مبتلا کړی. تا سوچ کوئ د قرآن کریم تدبر په هغې کې سوچ کول، د دې فهم نه ته واړولې، دا وخت الله تعالی در نه کو چې ته د قرآن نه استفاده وکړي او د هغې د تلاوت نه هغه ته لذت او خوند واخلي او زړه اطمینان دی، هغه زړه ته د اطمینان حاصل شي. دا ټول حاصل نه کړل، پوه شي چې الله را نیولی، دا هم یو قسم ته عذاب دی چې د ګناه په وجه باندې ته را نیولی. الله وایي زه خامخا اړوم. پاتې لا د دې تلاوت نه کول، دا خو بیا آخري حد دی عزتمند چې مسلمان هغه تلاوت نه کوي په ورځ کې. د سلفو به دا طریقه وه چې خامخا به په ورځ کې قرآن کریم څو ځلې راغسته او چپ کوو به او کتلې به ورته. دا د الله کلام دی، خبرې دي. مونږ ته یو خاص که اوس څوک داسې که مونږ ته اوس یو خط راشي، مثال په طور بالفرض د جنت نه یو خط راشي یا د الله پیغمبر یو خط راولیږي، هغې ته مونږ ګورو، څنګه به مونږ هغې ته په شوق کي؟ تاسو سوچ کوئ دا د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي، مونږ ته رالیږلي دي. هغه چېرته دی او مونږ چېرته یي؟ ما مخکې هم په تېره جمعه کې ویلي وو چې د الله کلام دا په کار دی چې مونږ هر یو ځان دپاره یو قرآن هغه زمونږ دپاره په کور کې پروت دي. دا نه چې یو قرآن شته دی په دې کې پلار هغه تلاوت کوي، نیکه پکې تلاوت کوي، نه پکې تلاوت کوي. دا څومره د قرآن سره جفا ده چې په کور کې 4-5 ځوانان وي، هر یو سره مستقل د 3,000 د 4,000 د 10,000 موبایل وي، لیکن قرآن کریم ته په کور کې نه لري چې د هغه شکرانه او د هغه قیمت چې وي 200 یا 100 روپۍ دی. دا څومره بېغیرتوب دی او څومره جفا ده او څومره ذلت دی او څومره د الله د دین سره هغه بېوفا ده، بېوفایي ده، او د الله کتاب سره چې د 10,000 د 15,000 د 5,000 3,000 موبایل ما او ستا په جب کې هر یو کور کې شته دی، هر یو ځوان سره شته، لیکن قرآن نه لري. سبا له چې ما ورته زما او ستا جنازه د کور نه ځي، په میراث کې موبایل د 10,000 پاتې کېږي، لیکن د 200 روپو قرآن د تا نه پاتې کېږي. دا څومره زمونږ هغه لرېوالی دی د الله د کلام نه. دا ټول د الله د کلام نه او د الله د دین نه لرېوالی دی عزتمندو. دا ټول ګناهونه دي مونږ پکې مبتلا یي.